Bismillahirrahmanirrahim. ملګرو ښه راغلاست د پایتون ویډیوز ته او په دې ویډیو کې موږ تاسو په ګلوبل او نن لوکل کیورډ باندې کار کوو. نو راځو سلایډز ته او سلایډز ګورو چې موږ تاسو په ګلوبل ډیټا او لوکل ډیټا باندې په زړه ویډیو کې کار کړی دی. نو دا ویډیو کې به موږ تاسو په ګلوبل کیورډ باندې کار کوو. ملګرو که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړه او زړې ویډیوز وګورئ نو بیا په دغه نوې ویډیو باندې تاسو پوهیږئ او سر به پرې خلاصیږي. نو دا د پایتون لیست دی او زموږ د یوټیوب چینل نوم دی ظریف مهادري زما خپل په نوم باندې دی. څه دی نو راځو دلته او دې ځای کې موږ سره چې دی ګلوبل کیورډ دی. لکه څنګه چې په زړو ویډیوز کې موږ تاسو څه کار وکړ د انر او اوټر فنکشن نه استفاده وکړه تر څو پورې موږ په ګلوبل او لوکل ویریبلز باندې پوه شو. سیم بای سیم زه به راشم دې ځای کې به څه ورته وایم. زه به دلته ورته واخلم چې ما سره یو ویریبل د سمپل زه به ورته وایم چې نیم یا پی نیم یا نیم دی یعنی پلیر نیم دی ما سره. زه به فور ایگزامپل یو نیم ورکړم ظریف ما خپل نیم ورکړ کلیر ده. همدغسې زه به راشم دلته به څه ورته وایم ما سره یو فنکشن دی زه به ورته وایم چې def like for example method 1 مې واخیسته method 1 یعنی اولنی فنکشن دی او په دغه فنکشن کې به زه ورته وایم چې print که ماته څه hello method 1 صحیح ده که نه hello method 1 مې په دې کې واخیسته یو سمپل فنکشن دی او هغې نه پس به زه راشم دې ځای کې زما څه شی دی دا ځای زما مین کوډ دی یا زه به ورته وایم چې کالینګ ایریا ده صحیح ده که نه کالینګ کالینګ ایریا صحیح ده که نه دا مې واخیسته داسې که به زه راشم ورته وایم چې اول خو ماته میتد 1 کال کړه دا اخلم میتد 1 که زه پروګرام رن کوم دا تاسو وګورئ میتد 1 به رن شي دا به راته وایي چې هلو میتد 1 زه کولی شم چې څه وکړم دغه چې کوم ویریبل دی دا ما سره یو ګلوبل ویریبل دی ښه وګورئ ملګرو دې ته ښه فور ایگزامپل زه به ورته وایم چې this is a global variable دی دا ما سره څه نو دا ته کولی شي په دغه میتد کې دننه کال کې او یا یې بیخي په دغه کالینګ ایریا کې کال کې صحیح ده که نه نو زه به راشم درته وایم چې پرنټ که ماته څه شی وکړه زه ورته وایم چې نیم از ایکول ټو صحیح ده نیم از ایکول ټو څه شی نیم پی نیم مې واخیسته پی نیم مې واخیسته دا ګورئ نو دا ګوره دې ځای کې دی ما سره ما په کالینګ ایریا کال که زه دا رزم رن کوم دا تاسو ګورئ دا اکسس کېږي نو ظریف به تا ته درکړي صحیح دی خو که چیرې احیانا تا سره یو ویریبل وي په دغه میتد په دې میتد 1 کې فور ایگزامپل په دغه میتد کې ما سره یو ویریبل دی د چې په نوم باندې زه به ورته وایم چې پی هیلث مې واخیسته صحیح ده که نه پی هیلث از ایکول ټو 90% صحیح ده که نه نو 90 مې واخیسته اوس که زه غواړم چې دا پرنټ کړم نو دې لپاره به زه څه کار کوم دې زده که زه راشم ورته وایم چې پرنټ که ماته څه شی زه به ورته واخلم چې هیلث صحیح ده که نه از ایکول ټو او دلته به راشم که زه ورته پی هیلث واخلم دا ګورئ دا نه راځي دا ځکه دلته نه اکسس کېږي چې دا ما سره دا پی هیلث چې دی دا په دې میتد 1 کې یو لوکل ویریبل دی صحیح ده ملګرو صحیح ده که نه دا ما سره چې دی فی الحال یو لوکل ویریبل دی خو که ته غواړې چې دغه میتد 1 په منځ کې یو ګلوبل ویریبل جوړ کړي چې هغه هر ځای کې اکسسیبل وي لکه څنګه چې دا پی نیم اکسسیبل دی هر ایریا کې نو هغې لپاره بیا موږ تاسو شی جوړوو ګلوبل کیورډ نه کار اخلو صحیح دی ګورئ دلته به زه ولیکم چې پی هیلث صحیح دی او دا رن کوم دا به تاسو ته وایي چې موږ پی هیلث نه پېژنو صحیح ده که نه دلته ګورئ name p health is not defined صحیح ده که نه ځکه دا موږ سره لوکل دی خو که چیرې دلته فور ایگزامپل ته اکسس کوي د هلو میتد 1 سره ورته وایي چې پی هیلث نو بیا نو پرابلم دلته اکسس کېږي دا وګوره زه به دا کومنټ کړم دا ګورئ چې زه کله میتد کال کوم دا میتد ما کال کړم میتد 1 نو اتوماتیک پی هیلث به کار وکړي هلته پرابلم نشته ګورئ هلو میتد 1 90 خو ته د میتد نه بهر هغه نشي کولی اکسس کوي او دا نشي کولی اکسس کړي او دا شی ما مخکې الریډي ویلی دی خو زه غواړم دلته اکسس کړم دې لپاره بیا څه کار کوم دې دې به راشم ورته ووایم چې ګلوبل سپیس او هغې نه پس به دا یو انټر کړي او دلته به دوباره ولیکي چې پی هیلث ماته مساوي که د 90 سره او اوس د دغه نه دا کومنټ ختم که نو دا به اوس ته اکسس کړي دا تاسو وګورئ رن که نو اوس خبره مطلب دا دی چې دا پی نیم چې دی دا ګورئ د فنکشن نه بهر دی نو یو ګلوبل دی او دلته کې دا چې کوم دی دا ویریبل چې ګلوبل هیلث تا لیکلی دا هم تا سره یو ګلوبل ویریبل دی صحیح دی ملګرو نو دې ته وایي ګلوبل ویریبل په دې شکل باندې تاسو کولی شئ دا اکسس کړئ صحیح دی ملګرو صحیح دی نو دې ته وایي ګلوبل کیورډ راځو سلایډز ته ګورو چې بل چې دی چې after you used a global variable in your code inside a function ښه دې مطلب دا دی که چیرې مثلا تا سره یو ګلوبل کیورډ دی فار ایگزامپل دا پی نیم در سره صحیح دی زه به راشم د دې فنکشن ډیټا فی الحال ما ختم کړله زه سر به یوازې کېږدم چې هلو میتد 1 صحیح دی دا هم ختم کړم ځکه ما هغه ګلوبل میتد ګلوبل ویریبل دې نه ختم کړم نو زه که چېرته راشم دې ځای کې څه کار وکړم دې ځای کې ورته ووایم چې ته ما ته څه کار وکړه دې ځای کې زه ورته وایم چې ګلوبل
صحیح ده کنه لکه څنګه چې ما واخیسته پی هیلث مې واخیسته یو نوی ویریبل مې واخیسته صحیح ده کنه پی هیلث مې واخیسته نو نو ډاوټ کولای شي نو پرابلم کولای شي چې ورته وایي چې پی هیلث ماته مساوي که د 80% یا 80 ده صحیح ده خو که چیرې ته غواړې چې دې ځای کې دوباره ری اساین کې پی نیم لکه ګوره ما سره یو پی نیم دی او زه دلته ګوره دلته وایم چې پرنټ که ماته پی نیم نو دا ماته پی نیم راکوي څه دی ما سره ظریف دی خو که زه احیانا دلته ورته وایم چې ماته دوباره یو پی نیم واخله ګلوبل په نوم باندې که زه دلته احیانا واخلم ډایرکټ ورته وایم چې پی نیم از ایکوال ټو او دلته ورته وایم چې احمد مې واخیستی دی نو اوس دې مطلب دا دی چې دغه پی نیم چې دی دا اوس لوکل دی د دغه میتھډ پورې اړه لري د میتھډ نه بهر دا ته نشي اکسس کولی ځکه دا لوکل دی خو که چیرې فور ایگزامپل ته راځې دلته ورته وایي چې هلو میتھډ 1 او زه دلته ورته وایم چې کاما نیم راته راکړه صحیح ده که نه پی نیم راته راکړه نو دا به اوس ماته کوم نیم راخلي دا به راته احمد راخلي دا تاسو وګورئ ملګرو دا چې زه کله رن کوم چې زه کله میتھډ رن کوم نو هلو میتھډ 1 احمد دا ماته د ظریف نه راخلي ځکه یې ظریف نه راخلي چې دا خو ما سره ګلوبل دی او دا لوکل دی او د لوکل پرایورټي موږ سره اوله وي دا ما په مخکینی ویډیوز کې ویل دي صحیح دی خو که زه چیرې احیانا داسې یو کار کوم فور ایگزامپل یو کس دی هغه راځي دلته وایي چې ګلوبل ما ګلوبل پی نیم اساین که پی نیم مې اساین صحیح دی او بیا هم پی نیم کې څه واچو از ایکوال ټو وامې اخیسته څه فور ایگزامپل ما مریم واخیسته صحیح دی دا مې واخیسته نو دې مطلب دا شو چې تا سره یو پی نیم په د پی نیم په نوم باندې تا سره یو ویریبل دی چې کې الریډي ظریف پروت دی او ته دلته راغلی دغه میتھډ څه کار وکړه دغه میتھډ تا ته ګلوبل پی نیم دوباره تا ته څه شی وکړه پی نیم تا ته دوباره څه شی کړه ری اساین کړه او بیا پکې تا مریم واچو صحیح ده که نو اوس چې کله ته دا رن کوې نو دې مطلب دا دی چې تا څوک مریم دې ځای کې اکسس کړه دا اوس ګوره زه دا رن کوم دا به تا وایي چې هلو میتھډ 1 مریم دلته ګورې نیم مریم ولې راغی دا ګورې دا خو ما دې ځای کې اخیستی دی چې نیم ما ورته ویل چې پی نیم دا راته واخله نو دا بیا ولې راته مریم راخلي ځکه راته مریم راخلي چې تا ګلوبل دی تا یو بل ګلوبل جوړ کړه او هغه تا څه کړه اوور رایډ کړه یعنې چې په دې شکل باندې چې ته کله یو ګلوبل ویریبل مخکې د میتھډ نه لري او دوباره په میتھډ کې ته هماغه سیم نیم دوباره ریډیفاین کوي او هغې ته ویلیو اچوي نو دا بیا اوور رایډ کوي یعنې مطلب دا دی تا ته اوور رایډ کړه فور ایگزامپل که زه دغه میتھډ نه کال کوم دا ګورې زه دا میتھډ کال کوم نه نو بیا نو پرابلم میتھډ چې کله کال نه کړه دغه پی نیم به بیا تا ته چی راځي دغه ظریف به تا ته پرنټ کوي دا تاسو وګورئ نیم ظریف صحیح دی که نه player name دی is equal to ظریف دی خو که چیرې تا میتھډ کال کړه نو میتھډ کې چې کوم کوډ یې هغه به تا ته جنریټ شي که نه هغه به تا ته امپلیمنټ کېږي نو هغه به څوک تا ته وایي یو لوکل یو ګلوبل ویریبل اساین کړي د پی نیم او دوباره به کار وکړي خو که چیرې احیانا یو بل کس دی ګورئ ملګرو زه ټولې پاسبلیټیز تاسو ته په دې ویډیوز کې وایم که چیرې فور ایگزامپل یو بل سټوډنټ دی یا یو بل پروګرامر دی هغه څه کار کوي هغه راځي دې ځای کې اول دغه پی نیم انتخابوي فور ایگزامپل ورته وایي چې پرنټ استعمالوي زه به ورته وایم چې نیم از ایکوال ټو صحیح ده که اول به زه ورته میسج ورکړم چې هلو میتھډ 1 مې واخیستی دا یې دې میسج شو صحیح ده او بیا نیم از ایکوال ټو دلته کې ما واخیسته چې پی نیم صحیح ده نو پی نیم ما هلته استعمال کړه صحیح ده که نه دغه بهرنی چې کوم ګلوبل ویریبل ده هغه ما په دې میتھډ کې دننه استعمال کړه اوس که چیرې احیانا همدغه پروګرامر څه کار کوي دلته کې دوباره راځي ورته وایي چې ګلوبل څه وکړه ما ته پی نیم د پی نیم په نوم باندې یو بل لوکیشن جوړ کړه چې هغه هم ګلوبل دی او بیا پی نیم کې ما ته واچوه څه شی از ایکوال ټو مریم مې واخیستی دی نو اوس ګورئ ملګرو دا به اوس تاسو ته ایرر وي ځکه ایرر دی چې کله هم ته یو ځل ته ګلوبل ویریبل په خپل کوډ کې استعمال کې بیا ته دوباره ګلوبل ویریبل د یو فنکشن نه نشي جوړولی ملګرو دلته کې هم ما په ډیټیلز کې ویلی دی after you use a global variable in your code inside a function you can assign another global variable by same name within a function by using global keyword صحیح ته جوړولی شي خو دا وایي چې you will get syntax warning message صحیح دی که نه خو دا warning message نه دا به تا ته error message درکوي دا تاسو وګورئ ملګرو دې کې تاسو ته وایي چې څه وکړه syntax error صحیح دی name p name is used superior to global declaration نو ته نشي کولی چې څه وکړې ګلوبل پی نیم جوړ کړې ځکه تا سره یو ګلوبل پی نیم شته صحیح دی خو که چیرې ته نه استعمالوې په فنکشن کې فور ایگزامپل دا مثلا ما کټ کړه او دې ځای کې لاندې ما واچو بیا یو آر الاؤډ بیا اټس پاسبل نو پرابلم ته کولی شې ځکه تا اول هغه ریډیفاین کړه هغې ته تا ویلیو واچوله دوباره تا یوز کړو بیا په دې کیس کې ته دا کولی شې چې دا استعمال کړې تاسو وګورئ ملګرو دا ګورئ هلو میتھډ 1 نیم مریم او نیم مریم صحیح دی نو دا موږ سره چې د ګلوبل کیورډ مکمل څه شی مکمل اگزامپلز او د هغې کار چې هغه څنګه کار کوي موږ په روانه ویډیو کې په نن لوکل کیورډ باندې کار وکړو چې دا هم ډېر اساسي
او لږ کنفیوزینګ دی او ډېر مهمه ټاپکس دي ملګرو، واړه واړه ټاپکس دي خو ډېر مهمه دي چې کله تاسو پروجیکټ لیول باندې کار کوئ. نو خدای دې وکړي چې څه پرابلم نه وي چې کله دا نن لوکل کیورډ خلاص کړم بیا په دې کمپلیکس اگزامپل باندې هم زه تاسو ته کار وکړم. اکثر شاګردان دي هغوی موږ ته میسیجز کوي چې دغه سلایډس موږ د کوم ځای نه کوو. نو ملګرو ما څو ځله په مخکیني ویډیوز کې هم ویلي دي او په دې ویډیو کې به زه یو ځل بیا درته وایم چې سلایډ تاسو کولی شئ زموږ د فیسبوک ګروپ نه چې د کمپیوټر ساينس په نوم باندې دا ګوره دا کمپیوټر ساينس پوهنځی د هغې دا پوسټر دی د دې نه تاسو ډاونلوډ کړئ فایل ته راشئ او د فایل نه دلته تاسو وګورئ ملګرو دا ګوره فایل باندې کلیک کړئ دا ګوره بګینر ټو ایډوانس جاوا ده او همدغسې مثلا سی پلس پلس پایتان او ټول سلایډس پراته دي چې کوم یو ته ډاونلوډ کړئ هغه په دې باندې صرف کلیک کړه او دلته کې ډاونلوډ باندې کلیک کړه نو تاسو سره به سلایډس دلته ډاونلوډ شي. نو په دې شکل تاسو کولی شئ د هر کورس سلایډس که وغواړئ ډاونلوډولی شئ ځان ته. نو ملګرو خپل خیال ساتئ. زنده باد افغانستان. تل دې وي افغانستان.